حمید خراسانی ویلي پنجشیر والي مې ګوښه کولی نشي، زما امیر سراج الدین حقانی دی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره راسره تر پایه اوسئ. یکشنبې د هود 29مه د پنجشیر د امنیه قمندانۍ د امنیت له امریت څخه ګوښه شوي مقام عبدالحمید خراساني له دندې څخه د ګوښه کېدو پر وړاندې غبرګون ښودلی. خراساني چې د پنجشیر لپاره د طالبانو والي مولوي قدرت الله پر ځای یو بل کس د امنیت د امیر په توګه معرفي کړی، ویلي چې والي د ګوښه کولو صلاحیت نه لري. د هغه په وینا د امر سراج الدین حقانی دی او د هغه په امر به اقدام وکړي. خراساني زیاتوي چې له وسلوالو کسانو سره لا هم په پنجشیر کې دی او د سراج الدین حقانی د امر په تمه دی. عبدالحمید خراساني د طالبانو د پنجشیر والي له خلکو سره په ناوړه چلند، خیانت او ظلم تورن کړی، خو د پنجشیر لپاره د طالبانو امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ویلي چې خراساني منافق دی او له 2 میاشتو راهیسې له دندې ګوښه شوی. عبدالحمید خراساني د کابل په شمال کې د یوې جنایي ډلې مشر و چې په 2019 کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مستقیم امر باندې شوی و. نوموړي یو ځل په یو خپره کړي ویډیو کې د افغانستان ملي بیرغ سوځولی و او پښتنو ته یې سپکې سپورې ویلې وې چې د امرالله صالح په سخت فشار له ملت څخه بخښنه وغوښته. هغه د جمهوري نظام په وروستیو کې پنجشیر ته لاړ او په څو خپرو کړو ویډیوګانو کې یو شمېر شپانه په دې دلیل شکنجه او له پنجشیر څخه وشړل چې ګواکې پښتانه او د ده په نظر طالبان دي. یو شمېر خلکو د نوموړي په ګوښه کېدو کې خوښي ښودلې او ویلي چې طالبان باید خپلې لیکې له داسې کسانو تصفیه کړي. ځینې شنونکي بیا باور لري چې د خراساني او په پنجشیر کې د طالبانو د والي ناندرۍ له کبله رهبري کیږي او د طالبانو د ملا برادر ډلې او حقاني شبکې جنجال دی. طالبانو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.